أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول او فتنه، یعنی په الهي دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي یا یې اړوي. تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهون پیښ سو، په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالوی شک او شبهه پیدا کول، چې دغه د مشرکانو خبرې پوچې او بے معنا دي. ځکه تاسو یاست چې حرام میاشت حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسو پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپل کورو څخه مو ویستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نو مقیم؟ تاسو د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وجلو فیصله په دغه بلد الحرام کې نکړې صادره؟ اوس څه پیښه شوه چې دفعتاً و حرام میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنگ کول ډیر بد کار بولی. نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسو یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالی. ورونو تاسو وګورئ چې نن ورځ د دغه مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه ویني. زه نه غواړم چې تفسیره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسو کې هم دغه تفسیرو استعداد پیدا شي او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکام او مثالو پر استلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورون دا هغه سریه او غزاوی وي چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیښ شوی دي او په یو کې نه قتل شوی دي او نه مالونه اخیستل شوی دي بل دغه اخرنی سریه څخه، چې دا سریه هم پس له هغه څخه و چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه. نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یوړه، یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړی و، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبد الله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ شوه، په مشرکانو کې بیره پیدا شوه. اوس یې حقیقي خطر حس کړي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ شو. پوس و چې د مدینه منورې مسلمانان پوره ویش او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای شي چې 300 میل لري یو ځای ته ولاړ شي او هلته د کفارو نفر مړکی بندیان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی برته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ شي. مشرکان په دې پوسوه چې د دوی د شام تجارت په همیشنی خطر کې ولوي. پر دې ټول سربېره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشي د خوب څخه راويښتي د صلح او د نه تجاوز معاهده ولیکي، لکه د جهینا او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې. د قریش حقد او حسد زیات سو. د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول. ول تاسو ټوله به د خپل کورو په مابین کې ووجنو. د کفارو دغه تکبر او سرکشي و چې د بدر و جنگ ته راوسته. مګر پس له سریه څخه د عبد الله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو او د جهاد د فرضیت په اړه کې واضحه او روښانه آیاتونه نازل سو. الله عز وجل د سوره البقره په 191 آیاتو کې فرمایي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. یعنی اے مؤمنانو د الله عزوجل په لار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي، او پر چا تیری او تجاوز مکوي. د تیری او تجاوز معنا دا ده چې ښځې، سپین ږیري او کوچنیان قصدا مه وژني، بېشکه چې الله عزوجل تجاوز کوونکي نه خوښوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. او هر چیرې چې مدغه کفار پیدا کړه یا ملاس پر برسو وجنیه او وی باسي د هغه ځای څخه چې دوی تاسو استلی یاست. او فتنه یعنی شرک او یادا چې خلق د الله عزوجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجلو ډیر بد دي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. او د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نوي کړي. دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټوله حرم کې جنگ کول حرام دي. نو الله عزوجل و مسلمانانو ته فرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نوي در سره کړي. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او کبه چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ور سره کوي او وجنی. د کافرانو جزاء هم داسې ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله. د الله عزوجل مهرباني ته وګوره. فرمایي کبیا هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي، پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربېره ایمان راوړي، الله عزوجل غفور او رحیم دی، د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي. دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو. بیا نو څه موده نسوه تیره چې الله عزوجل بل قسم آیاتونه نازل کړل چې په هغه کې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورښول، جنگ ته نور هم تشویقول او د جنگ احکام یې ورښول. الله عزوجل د سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلورم، پنځم، شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يعني كم وخت په جنگ کې د هغو کسانو سره مخامخ سي چې کافران سوي دي نو د دوی غاړي وهي وجني یې تر هغو پورې چې د دوی څخه مشر ډیر ووجل او پر غالب اسواس بیا نو دوی شټینګ وتړي، یعنی بندیان ځنی نسی او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسی. بیا نو یا احسان ور سره وکي چې مفتي الکی یا فدیه ځنی واخلي الکی یا یې د مسلمانانو په بندیانو مبادله کوي حتی تضع الحرب اوزارها. او دغه جنگ وجلو بندي کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپل اسلحه کیږي او جنگ بند سي. د الله عزوجل دغه حکم دی. او کچيري الله عزوجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلی وای نو خامخا به بیل جنگ د دوی څخه بدله اخیسته وای. مگر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکي چې الله عزوجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نور سره امتحان کوي. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسماني عذاب نازل کړي. د عاد او ثمود او فرعونانو په مثل دوی هم هلاک کړي. مگر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان، ځان او مال، اولاد او نور شیان قربانوي، او څوک د دې دنیا د ژوند وسایل، مکتبونه او شفاخانه
برق او ډامبر سړکان، تلیفون او موټران، ډالر او تجارت غواړي. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وژل شوي دي، هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نکړي. که په ظاهر سره دوی ناکامه معلومیږي، خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړې درجې او مرتبه یې په نصیب کیږي، او دوی به الله و هغه جنت ته داخل کې چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړي دي. نور هم الله عزوجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یعنی اے مؤمنانو، کتاسه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین کومک او نصرت وکي، نو الله عزوجل بستاسي سره کومک وکي او پر دشمن به کامیاب کی، او په میدان جنگ کې بستاسي قدمونه ټینګ او ثابت کی. او بیا الله عزوجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کوم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدي او زړونه یې په دربي او غرزېدو سو. الله عزوجل فرمایي: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت یو محکمه صورت نازل کړسي او په هغه کې جنگ ذکر شوی وي، يعني په جنگ سره امر پکښی وي، نو ته به هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي وویني چې وتا ته په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیري بهوشي پر راغلی وي، پس دوی لري د هلاک وي. ورونو، دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلېږي چې ځانونه ورته آماده کړي، دا داسې مسأله ده چې دغه وخت حالاتو دغه کار تقاضا کول. تاسو نه وینئ کنه ورځ یو پوه او هوښیار جنگي قومندان وي، په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې و خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسۍ په حال کې دروي، نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ دغه وخت حالاتو دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي، خو نړۍ جګړه وسی. خیر، د عبد الله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکې ضربه و. مشرکان او د دوی ملګری خوش کړه او دونه غمجن و لکه پر سکروټو چې سره اوړي. او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یو خنړی جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایي نصرت او کامیابی د مسلمانانو ده. تاسو تلاوت شوی آیاتو ته شمو متوجه سئ. الله عزوجل مسلمانان د مشرکانو په استلو امر کوي او ورتوای داسې وباسي لکه تاسو چې استلیاست، او بیا د بنجانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام ورشي او ورته فرمایي چې تر هغه یې وجني چې دوی جنگ پریږدي. دا ټول د مسلمانانو و کامیابی ته اشاره دي، خو دغه د کامیابی حالات الله عزوجل پټ وساتل، دوی ته په واضح ډول سره نکړه بیان. دا د پاره ده چې هر سړی د الله عزوجل په لار کې خپل همت او مړانه ښکارا کړي، خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې د یادونې وړ دوه نوري واقعې هم پیښ شوې دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې الله عزوجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبله د اړولو امر نازل کړ. او د دې کار څخه یو فائدہ داس و چې هغه ضعیف مسلمانان او منافقان، هغه چې د يهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل شوی و، د بیځای اوازو په اچولو ښکارا او معلوم شو، او برته هغه خپل پخوانی شرک ته وګرځیدل چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک شو، او د قبله په اوشتلو کې د نوې دور و شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره و چې دا دور به
تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپل قبله فتح کړي. او دا به عجب نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یو ورځ د دوی د لاس څخه خلاصيږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات شو او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر شو. د قبله د اوشتلو یا تبدیلیدلو پوره تفصیل داسې دی. تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته المنځ کاوه، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه چې د کعبه شریفه و طرف ته المنځ وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې و، خوښه خو یې دا و چې المنځ د کعبه شریفه و طرف ته وي، مګر څنګه چې د الله عزوجل د طرفه امر شوی و چې المنځ د بیت المقدس و طرف ته کوه، نو بدی علیه الصلاۃ والسلام داسې ځای پر منځ درېدی چې کعبه شریفه به د علیه الصلاۃ والسلام او د بیت المقدس په مابین کې و. نو بد صلی الله علیه و آله وسلم المنځ د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو طرف ته و، ځکه دواړه به د علیه الصلاۃ والسلام د مخ و طرف ته و. مګر کوم وخت چې مدینه منوره ته ولاړ هلته دواړه نه سره یو ځای کېده، ځکه بیت المقدس د مدینه منوره و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منوره و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهي امر د اطاعت سره سم المنځ د مدینه منوره د شمال و طرف ته کاوه، یعنی د بیت المقدس و طرف ته، او کعبه شریفه به تر شاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي او د علیه الصلاۃ والسلام د کعبه شریفه و طرف ته المنځ وکړي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړ. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خاص او دعا نه دی کړی، دا فقط یو قلبي ارزو او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړ. الله جل جلاله د سوره البقره په 144 نمبر آیات کې فرمایي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی په تحقیق سره ستاد مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو، نو خامخا به موږ تا وهغه قبله ته وګرځو چې ته خوشوي او پرازي کېږي. نو په المانځ کې د خپل مخ د کعبه شریفه یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځو. ورونو دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کېږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وشو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه قبله خوښه و؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله و، نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضل و، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام ور او مناسبه و. او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي، نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته المنځ کوي؟ دغه خبرو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړ چې د کعبه شریفه و طرف ته المنځ وکم. او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شای هغه ملکه ووینم چې د قبله د اوشتلو زیری راکې. نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرام سره د ماپښین منځ په جماعت ادا کاوه او 2 رکعات المنځ د بیت المقدس و طرف ته ادا کړی وو. په دغه المنځ کې په الهي امر او وحي سره مخ د بیت الله شریف و طرف ته واړاوه او پاته 2 رکعات المنځ د کعبه شریف و طرف ته ادا کړ. او په دغه سبب و دغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي. دلته نو د قبله په اوشتلو سره يهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا شو.
په هر مجلس او هر ځای کې وایي دا څنګه دین دی بلکې دا دین نه دی. یو وخت قبله بیت المقدس وو او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپل قبله ولې او څنګه بدلوي؟ کفار قسم قسم خبرې کوي، مګر الله عزوجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایي چې هغه ټول آیاتونه په سورة البقره او 2 سپاره کې دي. ځکه يهود غوښته چې د قبلې د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم سوه. ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته، خو الله عزوجل فرمایي چې قبله الهي امر دی، دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري. الله عزوجل د سورة البقره په 109 نمبر آیات کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي، بلکې د دې کار سره د صحیح عقیده او لازمي اعمال کول هم پکار دي. الله عزوجل فرمایي بلکې نیکی او شکر دادي چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړي وي، د آخرت پر ورځ، پر ملائکو، پر آسماني کتابو او نبیانو یې ایمان راوړي وي. او رب عزوجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده. او دغه د قبله موضوع په عین حال کې د الله عزوجل د طرفه یو امتحان هم وو چې څوک پکې شکمن کیږي، خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې سو. په ایمان کې شک او ضعف نسو پیدا. چې د الله جل جلاله امر وو هغه سي عمل او عقیده وو. او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روزه فرضوالی وو. هغه دا چې د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عزوجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روزه نیول فرض و. نو اوله فرضي روزه چې نیول شوې ده هغه د هجرت د 2 کال د رمضان د میاشتې روزه و. کوم وخت چې د رمضان میاشت داخله شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روزه ونیول. او د روزه په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښ شو. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم. موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یو قافله د مکه مکرمه څخه شام ته تله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قافله ته د حمله کولو د پاره ورووتی، خو هغه قافله سالمه ځنی ولاړه. اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولېږل چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي. دغه 2 نفره وحوراته چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسېده او هلته په انتظار کښینستل ترڅو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدي. دغه 2 نفره په تلوار مدینه منوره ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوشه په مالو بار دي چې د مالو قیمت و 15 لکو د سرو زرو دینارو ته رسیدي. او د دې قافلې سره فقط د 40 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نور قافلو څخه یو بل فرق هم درلودي. هغه دا چې هغه نور قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو د فاره یو طلایی چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده او په هغه کې د قریشو مالونه دي و دغه قافلې ته څوک را سره وځي شاید الله عز وجل یستاسي په نصیب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی بلکې معامله اختیاري و ول هر څوک چې را سره وځي راځي دي څنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دی د مکه مکرمه د لوی لشکره سره په بدر کې جنگ وسی نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شو ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتلبه د هغه نور غزاو او سریو په مثل سره یو وتلوي نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نشته او نه وو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده وکړه مګر د رضی الله تعالی عنہ زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ډیره سخت مریضه و نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتې شه او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاتې کېدو سبب هم دغه و کنه د رضی الله تعالی عنہ د وتلو د پاره تیاری نیولې و دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې اول به هغه واقعه درته بیان کوم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و یو خوب یې ولیدي چې ډېر یې وبېرول او ورختا یې کړ هغه داسې خوب ولیدي چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح د یو ځای نوم دی په ابتح کې ودرېدي او نار یې کړ ای غادرانو ای خائنانو په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ سي بیا د ابتح څخه تر کعبه شریف پورې راغلی دلته بیا ودرېدي او نار یې کړ ای غادرانو په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سي او بیا دغه نفر د ابي قبيس غرته وختي او بیا یې هغه ناره وکړه ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولويده عاتکه دغه خوب ولیدي چې د تاریخ په کتابو کې د عاتکه د خوب په نامه سره مشهور دی عاتکه چې د دې خوب څخه ډېر بیرېدلې و دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنہ ته وایي عباس رضی الله تعالی عنہ تر دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرک او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی باز هم دغه خوب څخه وبېرېدی او خپل خور ته وویل دا خوب چاته مو وایي مګر په خپل عباس یو ملګری او نږدې آشنای درلودي چې ولید ابن عتبه او هغه ته دا خوب وایي او دا سپارښت پر وکي چې وچاته ونه وایي د ځان سره پټ وساتي ولید ابن عتبه بیا دا خوب خپل پلار ته وایي او ورته ویل دا حال چاته مو وایي چې څوک په خبر دي مګر ورونو تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز کتر دوه تیر سو بیا نو پټ راز یا سر نه دی څوک وایي چې د دوه څخه دوه نفر مقصد دی یعنی تر دوه نفر زیات که په خبر سو بیا نو پټ نه پاتې کیږي مګر څوک وایي چې د دوه څخه مقصد دوه شوندان دي یعنی کله تر خله ووتی بیا نو د پټ ساتلو امید مکو نو د عاتکه خوب هم و پاشل سو او ټول مکه په خبره سو خود عباس ابن عبد المطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه خبر او راغلی پر کعبه شریف په طواف کوي هلته بیا ابو جهل او د قریش څو نور مشران سره ناس دي او د عاتکه د خوب په باره کې خبري سره کوي کوم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دوی پر برابرۍ راغلی ابو جهل ورغ کړ ویل یا ابو الفضل کوم وخت چې د طواف فارغ سوی بیا راسز مرسره کښینه عباس چې د طواف څخه فارغ سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښینستی ابو جهل ورته ویل یا ابن عبد المطلب زوینم چې پتاسه کې نبیان ډیر سو عباس ویل مقصد څه دی ابو جهل ویل کوم وخت چې نر در پکښ نبی سو موږ چپو مگر اوس شذ هم در پکښ نبیان کیږي عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ته څه وایې مقصد څه دی ابو جهل ویل
د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل هغه خوب چې داسې او داسې لیدلی و. ابو جهل پوره خبر وو او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا نه ده صحیح، څوک وایي؟ منکر سو. ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نسو رښتیا بیا نو ودوی ته پیغور جوړیږي. خو ابو جهل یو سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پیښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنه بیا هم انکار کوي. خیر عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپ خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړي که چیرې دا 3 ورځې تیرې سوې او کم شی هم نسو پیښ نو خود ابو جهل یو څه راته وایي او دا ورکه هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي زه به جنګ ورسره کوم او هم به. عباس رضی الله تعالی عنه دا ور عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا قصه دالته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینه منوره او د قافلې د حملې لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وټلو د لپاره تیاری ونیول او 314 یا 314 یا 319 نفر ورسره دي چې دا مختلف روایتونه دي چې 2 یا 3 یا 4 نفر یې د مهاجرینو څخه دي او 18 نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او 100 نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو د لپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضرورت ورسره اخیستی و. په دې ټوله لشکر کې فقط 2 آسان و چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه او دغه ټوله لشکر سره او یا او شور سره و چې پر یو اوشبه 2 یا 3 نفر په نوبت سپریده. یو سپریږي هغه 2 پر پښوزي او بیا بل سپریږي نور 2 پر پښوزي او داسې کسان هم و چې هیڅ اوښه نه درلودي هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یو اوښ شریکان و. دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکول سو او دغه لشکر و 2 ټولۍ ته وویشل سو چې یو ټولۍ د مهاجرینو او د ټولۍ بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه او بل ټولۍ د انصار و چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه څخه. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه او فقط دغه 2 نفر و چې په ټوله لشکر کې آسان درلوده او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غریب او غیر کامل لشکر سره د مدینه منوره څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو ترڅو چې وبئر الرحات ورسېدی. دغه ځای څخه چې لشکر بارسو نو یې د مکه مکرمه عمومي لار و چپه طرف ته پریښول او دوی پراسته طرف د بدر و طرف ته رهیسو ترڅو چې وصفرا ته نږدې سو او دغه ځای څخه د خپل اصحابو څخه 2 نفر چې یو یې بسبس ابن عمرو وو او بل یې عدي ابن الزغباء وو و بدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او 2 انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهیدي غواړي چې اوبه یوسي. دغه 2 انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدي اوري یو ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بل وایي شدي صبر وکړه چې دغه قافله را ورسېده ځینې را به نسم او در به کم. دغه خبرو څخه دغه 2 نفر مسلمانان پوس و چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤل دی، کوم وخت چې مدینه منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به د معلومات لپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کړي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولې دي. زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر وو، په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو. کوم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالي یې وکشه، چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان سسیرک هم کړه. خپل پزه یې ویني کړه او خپل اوښ یې زخمي کړ. په وینو یې اوښ، خپل مخ، خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یو ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي. دی په وینو لړلی، کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي، کومک کومک. خلقو چې د نارې واورېدې پر راټول سو، وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سو او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سو دی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي، هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده، دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څو کعبې شریف ته ورسېدی، دلته بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سو، پوښتنې کوي، دی حال نه وایي. بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو، غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نسو پاته چې را دي نسی، ټول پر راټول دي. دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږل. دی نو د لې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکه خوب پسې راواخل. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وایي د خوب په درېمه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو د پاره تر اوسه هیڅ نه دی پېښ شوی. نو ما دا اراده کړې و کچیر ابو جهل یو سره ته وویل ښه جنگ بور سره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کوم وخت چې د طواف په فارغ سوم د لری می ابو جهل ولیدي او د هغه و طرف ته ورهیسوم. غواړم چې د یو سره ته وای او زه پر واچو ښه جنگ ور سره وک. خو ابو جهل پس غستاز ما پر طرف را رهیدي. دلته من بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه غستا تر ما تیر سو. دلته من بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی. خو بیا ورسته پوسوم چې د هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وي او هغه ته ورهیو او ما نه وی اورېدلې. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو د پاره آمادګي نیسي، ځانونه د جنگ د پاره تیاروي. ډېر ژر د مکه مکرمه خلق د وتلو د پاره تیار سو او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمی؟ هیڅ کله به داسې نه وي. والله موږ به ودته ور وشو. د مکه مکرمه پر کفارو وتل حتمی و، یا به دوی په خپل وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لږي. خو دوی ټوله په خپل ووته، خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نسو پات. بیل ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، هغه نه غوښته چې د جنگ ته ووځي، نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي. ځکه د ابو لهب پر دغه سړي دغه یو پور پاتو، ول زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا. خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړ او ابو لهب پاتسو. او قریش د خپل شاوخوا د عربو قبیله هم د ځان ملګری کړي او د قریش د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې ودې جنگ ته ونوځي. بیل بني عدی څخه د بني عدی څخه یو نفر هم ونوتی.
دغه د مکې مکرمې د مشرکانو لشکر د وتلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې د دې لشکر سره 100 آسان او 600 زغری ورسره وي او اوشان ډیر زیات ورسره و چې واقعي شمیر یې نه دی معلوم. دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نفرو. د لشکر د خړولو د پاره یې یو ورځ نه اوشان حلالول او بل ورځ یې 100 اوشه حلالول. اوس چې لشکر د وټولو د پاره تیار سو او غواړي چې ووزي، دلته د قریشو یو بل موضوع ورپیاسوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووزو کیا. دا تردد یې د هغه واقعې په سبب وو چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیله په مابین کې پیښه شوې و. هغه داس د کنانه د قبیله یو نفر د قریشو یو نفر ووجي یا مړکی. دغه مړی ورور چې د قریشو څخه وو د قاتل یا د کنانه د قبیله سره پر دیت صلح او فیصله وکړه. د وجل سوی ورور په بدل کې دیت واخیستی. خبر خلاص شو. څه موده وروسته هغه قاتل مکه مکرمه ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وجل سوی سړی ورور چې دیت هم اخیستی وو دغه قاتل ووشي او د کعبه شریف سره وزړاو. دا قتل او وجنه د قریشي حق نو، ځکه دیت اخیستی وو او صلح یې کړو. د کنانه قبیله د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتي، مګر قریشو نور تسلیموي. نو د کنانه د قبیله مړی پر قریشو پاتې شو او دغه موضوع دغه دوه قبیلو د دشمنی سبب وګرځیده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وجل سوي سړي په بدله کې ووجني. اوس چې قریشو د وټولو اراده وکړه، دغه د کنانه واقعي ورپیاسو او وبریده. کدوې قافلې ته وروزي، مکه مکرمه به د سړو څخه خالی وي او کنانه به حمله پر وکي، یا به پر موږ د شاده طرفه حمله وکي او موږ به د دوه طرفو په مابین کې تر حمله لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا شو چې اوس د مسلمانانو وجنګ ته وروزي کیا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي چې د کنانه د قبیله لوی سردار وو ورته راغلی. ویل تاسو ولې په تشویش کې یاست؟ زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسو تر شا یا ستاسو په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه د ستاسو نه خوښ وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی وو او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی وو. نو شیطان دغه سراقه په شکل قریش ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیله د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسو په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسو دي ناخوښه وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیله یو سردار و قریش ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکړي چې پیغام ولاړ سي او کنانه حمله نه در باندې کوي، حتی ویل زمو هم په دغه سفر او وټول کې ملګری یم. الله عز وجل دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړي او د سورة الانفال په 48 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. یعنی کوم وخت شیطان دغه کفارو ته د دوی عملونه ششکاره کړه او ویلن ورځ پر تاسو هیڅ غالب نسته، پر تاسو څوک حمله نه کوي او زه تاسو ساتونکی یم، زه جوار درکوم. الله عزوجل فرمایي چې دا شیطان وو. نو یو هم شیطان وو چې کفار یې ودې جنگ ته راکش کړ. اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکه مکرمه څخه ورووته. په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمنی کوي. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي. په ډیر سرعت او چابکي د بدر پر طرف رهیسوه تر وادي عصفان تیر سو.
بیا تر قدید تیر سوه، بیا تر جحفه تیر سوه. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوی خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون دپاره راوتلي واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځئ. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویښ او په احتیاط کې. محترم ورونو، د قصې پاته واقعات به په راتلونکي کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم.